بیا اخرنی مسله دعا د ختم القرآن او اولنا دا مسله تاسو بیان کو چې دعا غوښته د قرآن د ختمېدو په وخت کې دا ثابت دي د سلفونه. انس بن مالک رضی الله عنه دا غنه او د نورو سلفونه دا نقل لي چې کله به قرآن هغه ختم کونو بیا به دعا غوښته. انس بن مالک رضی الله عنه چې کله به قرآن ختم شو نو خپل بچی به راوغوښتو، خپل خزه، خپل ملګری او دعا به غوښته. او دا مشهور ده د سلفونو تاریخ راوالی او سیرت راوالی او چتی کی چې هغه به یو بل دعوتونه ورکول، پلانیه وی راشه بیا ته ختم دي، پلانیه راشه ختم دي. نو دا کار ساول پیر نه کی، دا کار سه اول پیر نه کی. لکه څوک اعتراض کوي دا دغه د اعتراض به دې مضبوط نه. او حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی اقرأوا القرآن وصلوا الله به، قرآن الولي او بيد الله نبي غواړي لدينم د دعاء ثابتي. قرآن چې ولولي نه د الله نبي غواړي. او دغه شان امام نووي رحمه الله او د دین نور مشرانو هغه بخپلو کتابونو کې دا خبره نقل کړې ده چې د ختم په وخت کې دعا کول دا مستحب طریقه ده او مضبوط مستحب طریقه ده. په دې باندې عمل کول پکاري او دا یو برکتی وخت دی چې الله سبحانه وتعالى ملائکه راکوزي دې مجلس ته ځکه چې قرآن پکې دی او قرآن پکې خو یې نو په دې مجلس کې اوس موږ سره ملائک دي، په دې مجلس کې رحمتونه او برکتونه دي، په دې مجلس کې رحمتونه او برکتونه راوريږي. نته ټول زما د نصیحت ته چې را کما دعا چې موږ غواړو نو د زړه نه په امين وای چې الله سبحانه وتعالى د دعاګانې زموږ په دې مبارک میاشت کې قبول کړي. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. يا الله بمن باني خصوصي رحمك، يا الله بدي مجلس ولا باني خصوصي رحمك، يا الله بمن باني رحمتنا وبركتنا روري، يا الله زمنگا گناونا وبخي، يا الله منگا راجمشي استاد قرآن ختمتا، يا الله بل سمقصد زمنگ نشتینو، يا الله منگا وبخي او منگ چی دنا سغوارو، يا الله منگ تیراکی، يا الله منگ د جهنم دور نازاد کی، يا الله منگ د جهنم دور نازاد کی، يا الله منگ د جهنم دور نازاد کی او منگ د قبر د سختونه او د آخرت د سختونه بچ ساتي. يا الله منگ ته کامیابی نصیب کی د قبر په امتحان کی، يا الله منگ ته جنت الفردوس کی زیرا کی، يا الله منگ ته جنت الفردوس کی زیرا کی، يا الله د مسلمانانو بیمارانو له شفا ورکی، يا الله د مسلمانانو بیمارانو له شفا ورکی، څوک چې نه جوړ دی يا الله روغ صحت وته ورکی، او يا الله څوک چې بجیلونو کې دی يا الله ته رازات کی، او يا الله څوک چې مړ دي نو ته وبخي، يا الله د مسلمانانو مړی وبخي، يا الله ته به خصوصي رحم کی، يا الله د مسلمانانو په مړو باندې خصوصي رحم کی، يا الله قبرونه ورترنا کی، يا الله قبرونه نه د جنت باغی چی جوړی کی، او يا الله کله چې زمونږ د غال شینو په مونږ باندې هم رحم کی، يا الله بکم ورچ مونږ قبر کې کیدی په مونږ باندې رحم کی، يا الله چې کله مونږ قبر کې کیدی نو په مونږ باندې هم رحم کی، يا الله مونږ قبر کې یوازې برین دی، يا الله مونږ قبر کې یوازې برین دی، يا الله مونږ قبر کې یوازې برین دی، او يا الله مونږ د قیامت په سختو کې یوازې برین دی، يا الله زمونږ حساب کتاب آسان کی، يا الله زمونږ حساب کتاب آسان کی، يا الله مونږ په پولیس رات باندې واړې، يا الله زمونږ د نیکو اعمالو تل درنې کی، يا الله زمونږ عمل نامه مونږ ته بخیل اسرا کی، يا الله زمونږ عمل نامه مونږ ته بخیل اسرا کی، يا الله کوم ګناونه چې مونږ کړی دی هغه وبخي، او يا الله مونږ ته خپل دیدن نصیب کی، او يا الله مونږ ته خپل دیدن نصیب کی.
یا الله موږ د خپل دیدن نصیب کې یا الله موږ د آخرت د سختونه بچ وساتي یا الله موږ ته زموږ د پیغمبر د حوض کوثر نه اوبه نصیب کې یا الله موږ ته د پیغمبر شفاعت نصیب کې یا الله موږ ته د پیغمبر گاونډیتوب نصیب کې یا الله په دې دنیا کې موږ د پیغمبر په طریقه باندې مضبوط ساتي او په توحید باندې موږ مضبوط ساتي یا الله موږ له مرګ باغ وخت راولي چې ته زموږ ناراضي یا الله موږ له مرګ باغ وخت راولي چې ته زموږ ناراضي یا الله د دنیا نه اخري خبره زموږ لا اله الا الله وګرځوا یا الله زموږ اخري خاتمي په ایمان سره کا یا الله زموږ اخري خاتمي په ایمان سره کا یا الله زموږ اخري خاتمي په ایمان سره کا یا الله زموږ په مور او پلار باندې خصوصي رحم وکي یا الله زموږ په مور او پلار باندې خصوصي رحم وکي یا الله کم چې بکې مړ دي یا الله ته به رحم وکي یا الله قبر ورته رڼا کې یا الله قبر ورته رڼا کې یا الله قبر ورته رڼا کې یا الله د آخرت د سختونه ساتي یا الله زموږ ملاقات وسره په جنت کې وکي او یا الله کم چې ژوند دي نو په ژوند کې برکت واچي یا الله روغ صحت ورته ورکي یا الله د خپود او الاخود لاسونو نه د دین کار واخلي یا الله د بیماریانو نه بچ ساتي یا الله د سختونه بچ ساتي یا الله د سختونه بچ ساتي یا الله زموږ د مور پلار اخر خاتمه په ایمان سره کې یا الله بدی شي وخت کې د سا واخل چې ته راضي یا الله چې ته راضي یا الله په ټول مسلمانانو باندې رحم وکي کوم ملګرو ته چې مسلې دي الله تورته مسلې حل کړي یا الله بچا چې قرضې دي نو قرضې ختمي کا یا الله بچا چې قرضې دي نو قرضې ختمي کا یا الله که څوک بیماری نو ته شفا ورکا یا الله کله چا بچی نه کیږي نو بچی ورته ورکا یا الله کله چا واده نه کیږي نو واده ورته آسان کا یا الله کله چا رزق تنګي نو رزق فراخ کا یا الله کله چا رزق تنګي نو رزق فراخ کا او یا الله که څوک کلی ته لغواړي یا الله بخیر خیریت خپل کور ته ورسوا او بخیر خیریت سره خپل اهل او عیال ته ورسوا یا الله د مسلمانانو په ملکونو باندې خصوصي رحم وکا یا الله د مسلمانانو په ملکونو باندې خصوصي رحم وکا او د مسلمانانو په ملکونو کې خصوصا په سعودي عرب باندې خپل رحم وکا یا الله د دې ملک امن او امان قائم او دائم لره یا الله څوک چې د دې ملک سره دښمنی کوي نو تباہ او بربادي کوي یا الله یا الله زموږ په پاکستان او افغانستان باندې خصوصي رحم وکي یا الله التبدمنی ختمه کی یا الله التبدمنی ختمه کی یا الله التامن و امان راولي یا الله الت شریعت فضا راولي او د امن و امان فضا راولي یا الله الت غریبی دا او نیستی د نوغه ختمه کی یا الله الت چې کوم غریبانان دی غوي مالدار کا اول ته چې کوم بیماران دی غوي له شفا ورکا اول ته چې کوم حاجتمند دی الله دا غوي حاجتونه پوره کا یا الله په مسلمانانو کمزور باندې رحم وکا یا الله په هر ځای کې چې زمونږ مسلمانان رونه کمزور دي ته رحم وکا یا الله زمونږ رونه په سوریا کې دی الله په غوي باندې رحم وکا یا الله په بورما ولا باندې رحم وکا یا الله په بورما ولا باندې رحم وکا یا الله د کشمیریانو مرسته وکا یا الله د فلسطینیانو مرسته وکا یا الله د عراقیانو مرسته وکا یا الله په کمزې کې چې مسلمانانو سره زیاتې کیږي نو ته مرسته وکا یا الله ته برحم وکا یا الله کفر او کافران تباہ او برباد کا یا الله کفر او کافران تباہ او برباد کا شرک او مشرکان تباہ او برباد کا یا الله که څوک اسلام ته نقصان رسول غواړي یا زمونږ ملکونو ته نقصان رسول غواړي یا زمونږ په ملکونو کې بدامنی راوست غواړي یا زمونږ ځوانان خرابول غواړي یا زمونږ د خزو کې بے پردی راوست غواړي نو یا الله ته داغه د چل باغ باندې واپس کې او یا الله د عبرت نخې وګرځوا او یا الله په دنیا او آخرت کې به شرمونو او شرموا یا الله زمونږ بچینه کامل وګرځوا یا الله زمونږ بچینه
نیک عمل وګرځوا او زمونږ بیبیانې نیک عمل بیبیانې وګرځوا یا الله هدایت ورته وکړه یا الله هدایت ورته وکړه یا الله د بې پردګۍ او د بې حیایي د کارونو نه ساته یا الله زمونږ بچو ته هدایت وکړه نیغه لار ورته وښایه یا الله کوم چې بې لاره دي ته نیغې لارې ته راواړوه یا الله کوم چې بې لارې دي ته نیغې لارې ته راواړوه یا الله زمونږ په مشرانو کشرانو ټولو باندې رحم وکړه یا الله زمونږ په استادانو باندې رحم وکړه یا الله زمونږ په علماو باندې رحم وکړه کوم علماو چې موږ ته قرآن حدیث ښوولي دي یا الله ته بې رحم وکړه یا الله ته یې وبخه یا الله ته یې وبخه یا الله ته په هغو باندې د دنیا او د آخرت رحمتونه راوروه او دنیا او آخرت ورته پراخه کړه یا الله دا مبارک میلمه زمونږ نه تلو واله دی یا الله دا مبارک میاشت زمونږ نه تلو واله ده یا الله موږ یې داسې قدر ونه کړو لکه څنګه چې پکار و داسې بندګي موږ ونه کړه لکه څنګه چې پکار وه نو یا الله ته موږ ته زمونږ دا کمې زیاتې وبخې یا الله زمونږ دا کمې زیاتې موږ ته وبخې یا الله دا میاشت دې چې ختمه کړي چې تا موږ د اور نه آزاد کړي یا الله دا میاشت چې ختمه کړي چې تا موږ د اور نه آزاد کړي یو یا الله موږ د اور نه آزاد کړي یا الله موږ کمزور یو یا الله موږ کمزور یو ته زوروري موږ غریبانان یو ته غني موږ غریبانان او فقیران یو ته غني او زوروري او بې حاجته یا الله موږ د اور نه آزاد کړه یا الله موږ د اور نه آزاد کړه یا الله دا روزه موږ باندې بار بار راوله یا الله دا روزه موږ باندې بار بار راوله یا الله دا روزه موږ باندې بار بار راوله یا الله په داسې حال کې راوله چې موږ په روغ صحت کې یو او په امن کې یو یا الله موږ ته ګواه کوو په دې باندې چې دا روزې موږ ستا دپاره نیولې دي ستا دپاره موږ دا دوره کړې ده ستا دپاره د روزې په خوله باندې موږ تفسیر ویلی دی ستا د رضا کولو دپاره موږ عبادتونه کړي دي ستا د رضا د غوښتو دپاره موږ جړاګانې کړي دي ستا د مغفرت حاصلولو دپاره موږ بخانې غوښتلې دي یا الله نو زموږ نه راضي شه یا الله نو زموږ نه راضي شه یا الله موږ ته نه راضي یو خو ته زموږ نه راضي شه یا الله که ته موږ ته دروازه بنده کړي نو زموږ څوک دی چې هلته لاړ شو یا الله که ته زموږ دعاګانې نه قبلې نو موږ د چا خوا ته لاړ شو یا الله که ته موږ ته زموږ حاجتونه نه راکړې نو موږ د چا خوا ته لاړ شو موږ چا ته پرېږدې ته زموږ ربې ته زموږ الهي ته زموږ معبودي ته زموږ رحماني ته زموږ رحیمي یا الله نو په موږ باندې خصوصي رحم وکړه او زموږ حاجتونه پوره کړه یا الله زموږ حاجتونه پوره کړه یا الله زموږ حاجتونه پوره کړه یا الله موږ د بدو بیماریانو نه ساته او یا الله موږ له د مرګ پورې او یا الله موږ له د مرګ پورې په قرآن او حدیث باندې مضبوطوالی نصیب کړه یا الله موږ له توفیق راکړه چې دین زده کړو او علم زده کړو یا الله موږ ته داسې علم وښایه چې موږ له فایده راکوي یا الله موږ د هغه علم نه بچ ساته چې موږ ته نقصان را رسوي یا الله په موږ باندې رحم وکړه یا الله نه مړېږو یا الله نه مړېږو تا نه څه وغواړو څه وغواړو ډېر څه دي الله خو څه چې موږ وغوښتو هغه راکړه او څه چې موږ نه دي غوښتلي هغه م راکړه یا الله موږ د هر شر د فتنې نه ساته یا الله موږ د هر شر د فتنې نه ساته یا الله قسمه قسم فتنې دي نو ته زموږ حفاظت وکړه او زموږ د ایمانونو حفاظت وکړه یا الله دا مبارک مجلس دې ختم کړه چې ته موږ ته ووایې چې ما تاسو ټول بخلي یې یا الله دا مجلس دې ختم کړه چې ته موږ ته ووایې چې ما تاسو ټول بخلي یې یا الله زموږ دا بدیانې په نیکیانو بدلې کړه او یا الله دا مبارک مجلس بیا زموږ په ژوند کې راوله یا الله بیا یې راوله یا الله بیا یې راوله یا الله بیا یې راوله او یا الله زموږ دا روجې زموږ نه قبولې کړه زموږ دا تراویح قبولې کړه زموږ دا درسونه قبول کا زمونږ د دعاګانې قبول کا زمونږ د جړاګانې قبول کا زمونږ د فریادونه قبول کا زمونږ د ذکر او اذکار قبول کا زمونږ د تلاوتونه قبول کا زمونږ د عبادتونه قبول کا یا الله کمزوریو یا الله کمزوریو کمې به من کړی زیاتې به من کړی خو ته مهرباني ته رحم وکړه به من باندې یا الله دا مجلس په خیر خیریت سره ختم کا اللهم ربنا
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.